بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. خاغلو محترمو اوریدونکو، دا د یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د عقیدوي مسلسلو درسونو په پاتې برخه باندې پیل کوو، او هغه هم د شیخ الاسلام محمد بن سلیمان التمیمی رحمه الله د مایناز کتاب اصول ثلاثهونه مګ رسېدلي دې خبرې ته چې بنده مسلمان باید خپل رب وپیژني. فاذا قیل لك بما عرفت ربك، چې کله تا ته وویلی شي چې ته خپل رب په څه باندې پیژنې، فقل بآیاته ومخلوقاته، نو ته ورته ووایه چې زه الله پیژنم د الله په آیتونو او د الله په مخلوقاتو باندې. دلائل د قدرتونو شاهد دي د الله تعالی په وحدانیت باندې. نو په دې مورد کې به آیتونه راشي د شپې او ورځې بدلون، د لمر او د سپوږمۍ راختل او پناه کېدل، او د اوو اسمانونو او د اوو ځمکو او هغه چې پکې آباد دي، د دې ټولو نه د الله عز وجل درک لګېدی شي چې دا کائنات خود به خود پیدا نه دي، بلکې الله د دې خالق او مالک دی. دا په دې باندې دلیل دی چې د کائناتو خالق شته دی. الله عز وجل فرمایي: ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر، د الله د قدرتونو د نښانونه شپه او ورځ ده، لمر او سپوږمۍ ده. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ای خلکو مه لمر ته سجده ږدئ او مه سپوږمۍ ته. واسجدوا لله الذي خلقهن، ټول سجده وکئ هغه الله ته چې دغه کائنات مخلوقات پیدا کړي دي. ان کنتم ایاه تعبدون، که تاسو واقعا د یو الله بندگی کوئ، نو دغه لار او طریقه ده چې یوازې د یو الله عظمت په زړه کې راولئ او د الله الوهیت او ربوبیت ومنئ. بل ځای کې الله عز وجل په دې مورد داسې وایي: ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام، ستاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي په شپږو ورځو کې. ثم استوى على العرش، بیا الله عز وجل د عرش د پاسه شوی دی څنګه چې د الله د شان سره مناسبي. یغشي اللیل النهار، الله پناه کوي شپه په ورځ کې. یطلبه حثیثا، چې هره یوه بله تعقیبوي په ډېر ګړندیوالي باندې. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، او الله عز وجل هغه ذات دی چې لمر او سپوږمۍ پیدا کړي او ستوري، دا ټول د الله د احکاماتو تابعدار دي، د الله په امر باندې. الا له الخلق والامر، خبردار دا مخلوق د الله دی او حکم به په د الله چلیږي. د الله دپاره دی مخلوق او حکم به د الله ور باندې حاوي وي. تبارک الله رب العالمین، برکت والا الله دی چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. په دې مبارکو آیتونو کې مو دا زده کړه چې الله واحد لا شریک او د کائناتو واقعا رب او خالق او مالک دی، او دغه الله لایق د عبادت دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.